ناروغه خلکو په مایعاتو کې چې دی وجود لري، یا لکه مثال لاړې، تشې میتیازې، مني، وینه او داسې نورو کې چې دی دا وجود لري. کله چې دی د بل چا سره په تماس کې کېږي نو هغه یې هم په دې باندې اخته کوي، یعنی د جنسي اړیکو په ذریعه، د وینې په ذریعه چې یو بل چا ته ورکول کېږي، او که څوک زخمي وي د زخمونو د لارې نه دا ناروغي چې ده د یو نه بل ته چې دی لېږدول کېږي. هغه خلک چې مخدر مواد استعمالوي هغې کې چې د دې ناروغۍ چانس ډېر زیات دی، ځکه چې هغې د یوې پچکاري نه څو ځلې استفاده او ګټه پورته کوي. همدارنګه روغتیا برخه کې چې څوک کار کوي هغه د دې تورزیړي د خطر سره ډېر زیات مخ دي. هغه خلک چې هغه میندې چې په تورزیړي باندې اخته وي خپل کوچنی چې دی په دې ناروغۍ باندې اخته کولی شي. یعنې په دې پرمختللې نړۍ کې دا ډېر رواج دی چې رسمونه په لاسونو، پښو، کونډۍ، ملا او نورو ځایونو باندې اچوي. یعنې دا خلک هم د دې تورزیړي د خطر سره چې دی مخ دي. هغه خلک چې هغې پوزه، غوږونه او داسې نور ځایونه د والیو او د دې ښکلا د شیانو دپاره سوري کوي نو هغه یې هم چې دی د دې